تاسو به هم حیران یئ چې دا ځل زه چیرته راغلی یم. دا ځل مې خپرونه ځانګړې کړې ده د افغان چاینا مارکیټ ته، هغه مارکیټ چې تاسو ټول ترې خبر لرئ چې قدرمنو هیوادوالو، لکه څنګه چې مې په تېرو خبرو کې یاده وکړله، یعنې دلته افغان نجونو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د افغان چاینا په رقم دغه یو فروشگاه یو شی جوړ کړي چې کارمندانو ته دوی ملک به خاطر مشتریایی که اینجا از دوردست ولایت‌ها هستن، کابل از قیمت‌های مناسب افغان چاینا جور شده اینجا بیاین خرید بکنید. تشکر. بخیر باشین، وقت خوش. په جنگ باندې معلومات غوښتل. خو که دا د اخیسته بیا به تاسو حال و. زه ویرېږم په دې باندې ښه ما خو دومره جنګ نه دی کړی لکه راته چې څه کمې پوښتنې ما نه کوي او په څومره جنګ یې کوي. زه دغه نه ویرېږم چې ته راسره جنګ نه کوې. نه خدای دې نه کړي، خو ما فکر درته د ډېر نه و چې مثلا دا نږدې وخت کې شاید میاشت هم طول ونه باسي، میاشت چې هم شاید خبره ونه رسېږي. په همدې کابل کې یوه نمایندګي بل هم د خیره موږ فعاله وو او هغه هم لارې طلبېږي، او یوه بله ولایت کې بامیان کې هم د خیره صاحب فعالېږي. همدا نږدې وخت کې هغه هم بسم الله الرحمن الرحیم. درون غږ قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې ټول ورته رکه روغه جوړه او خوشحاله اوسېږئ. شکرګزاره یم چې یو ځل بیا زه وفا لکوزی ستاسو په درانه چوپړ کې. درنو لیدونکو، تاسو به هم حیران یئ چې دا ځل زه چیرته راغلی یم. دا ځل مې خپرونه ځانګړې کړې ده د افغان چاینا مارکیټ ته، هغه مارکیټ چې تاسو ټول ترې خبر لرئ چې په افغانستان کې د چین له طرف نه دلته پانګونه شوې ده او زموږ افغانانو دپاره هم یوه ښه ګټه ده. نو زه راغلی یم چې تر څو د دغه مارکیټ په تړاو تاسو ته معلومات در ورسوم، دا چې دلته د هر سیز قیمت په څومره ده او څومره خلک دلته کار کوي، کارمندان یې آیا زموږ افغانان دلته د خرید دپاره راځي او که نه. دا هغه معلومات دي چې موږ به یې ټول تر تاسو را رسوو. نو تاسو هم موږ سره پاتې شئ او زموږ خپرونه تر پایه وګورئ. قدرمنو هیوادوالو، لکه څنګه چې مې پیل کې یاده وکړه، راغلی یم افغان چاینا مارکیټ ته او نو دلته تر ډېره ما هم معلومات نه دي ترلاسه کړي. نو خوشبختانه د دې یو مسؤل مې را پیدا کړ چې هم ماته او هم تر تاسو دغه معلومات را ورسوي. په پیل کې به ترې معرفت واخلم چې په دغه افغان چاینا مارکیټ کې په کومه برخه کې دا مسؤل ده او د دې تر څنګ د دغه ټول مارکیټ په تړاو به موږ او تاسو ته معلومات راکړي. سلامونه او وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. وعلیکم سلام، تاسو هم ښه راغلاست. وایو مننه، خیر اوسئ. ډېره مننه، سلامت اوسئ. ژوند په خیر سره تېرېږي؟ الحمدلله، د خدای فضل شکر. که لومړیو کې موږ ته او لیدونکو ته ځان معرفي کړي. نوم مې امید دی، یو تن کارمند د افغان چاینا یم. ډېر ښه. په کومه برخه کې؟ زه د ویر هاوس په دغه کې یم، ګدام په بخش کې. ډېر ښه. نو که تاسو راته په پیل کې موږ غواړو چې همداسې ورو ورو لاړ شو اخوا طرف ته د مارکیټ نورې برخې هم ځایونه دغه وسایل وګورو، خو همداسې په معلوماتو به ورګرځو. د پیل نه راته معلومات راکړئ چې مثلا دغه مارکیټ چا افتتاحیه کړ، څنګه جوړ شو او افغان څنګه دي، افغانان ورته راځي، خوشحاله دي نه دي، تاسو خپله څه احساس لرئ؟
الحمدلله هموطنان او مشتریان خو ښه دي ټول شکر راضي دي. تاسو د افتتاح ویلې افتتاح خو د سرمایه ګزاري کې وښې سرمایه ګزاري بخش کې چې دی 50% یې موږ تاسو خپل د افتخار زاده افغان دی او 50% نور چینایي دي او تقریبا یو 8 میاشتې زیات کم کېږي چې افتتاح نه چې افتتاح کړی دی. ها ډېر ښه. نو موږ به قره ورشو او دغه وسایلو په تړاو د قیمتونو به هم را سره وغږیږي. حتما ولې نه. مهرباني. هیوادوالو لکه څنګه چې مې وویلې نو موږ هم غواړو چې داسې سلو لاړ شو تر څو دغه وسایلو په تړاو موږ ته قدرمن معلومات راکړي. نو له تاسو یو تر څونه چې ما معلومات ترلاسه کړي د هر یو سیز قیمت فکر کوم 50 افغانۍ ده. دغه کوم چې د دروازې نه رادننه شو تقریبا د یو 15000 قلمه مال دی. 15000 قلمه مال قیمت یې 50 دی، ځینې هم په جوړه په 50 افغانۍ دي. نو همدغه تاسو ښه یو بخش کې مختلف بخشونه دي جنسونه یې تمام دا قرطاسي بخش دی چې قلم دی ګورئ دا مثلا حساب کې 7 دانې قلم یې په 50 افغانۍ دي. همداسې په ترتیبي نور مثلا مخته چې ځو ارقام د دې هم زیات دی. کوم څه چې تاسو یې ټول په 50 افغانۍ دي، ځینې هم په جوړه په 50 لکه دې خواته چې مثلا وګورئ تاسو تر شا د موټرک دي د ماشومانو سامان د بازۍ دپاره جوړه یې په 50 دي، 2 دانې په 50 ورکوي. همداسې مختلف نور هم. یو سوال پوښتنه راته پیدا شوه تر ډیره چې زه خبره یم هر وسایل یعنی فکر کوم چې په 50 افغانۍ د ولې داسې دي چې هغه څه چې موږ قدرمنو لیدونکو په بازار کې اخلو فکر وکړه قلم 10 افغانۍ د دلته 7 دانې یعنی بسته یې پر 50 افغانۍ راځي. یعنی دومره اختلافات یا مثلا تغییرات پکې شته ده. یو څه دا چې دلته ډیر مختلف سیزونه دي دا خپله مثلا ټول د چین څخه راوړل شوي دلته مکمل اجناس ټول چینایي دي او دلته تقریبا 28,000 قلمه مال دی چې 28,000 کې ما ویلې دغه 15,000 قلمه په 50 افغانۍ او ځینې یې په جوړه په 50 افغانۍ دي او 13,000 قلمه چې دي هغه بیا فرق کوي د 100 نه شروع کېږي تر 3,000 افغانیو پورې. نو همداسې جنسونه اجناس تنوع رقم یې مځکې ته ډېر دی. هر څه چې ضرورت کوري الحمدلله دلته موجود دي په ډیر مناسبه او په ډیر لوړ کیفیت باندې چې د بیرون سره هم کیفیت فرق کوي او هم چې د قیمت د بیرون نه څو چنده ارزانه دی. ډیر ښه. تاسو خپل څه احساس لرئ څومره دغه مارکیټ ته خوشحاله یاستئ کله چې مثلا دا لومړی ځل د چین له طرف نه دلته پرانیستل شو؟ والا موږ ته خو ځای د افتخار دی، دا د شکر ځای دی چې موږ ته په خپل وطن کې فضا د کار برابره شوې ده. الحمدلله شکر تقریبا دلته 15 نفره موږ د خپل وطنوالو نه دلته مصروف په کار دي، کار کوي ټول یې موږ خپل شکر افغاني دي. ځکه دا وایم چې 50% مثلا چینایي سرمایه ګزاري کړي 50% د افغانیو ده، خو شکر پرسونل او کارمندان د څوک چې دي ټول موږ خپل هیوادوال دي، دوی خپل دلته کار کوي او دا خپل موږ تاسو ټول ته ځای د افتخار دی، د شکر ځای دی چې موږ په وطن کې داسې یو سرمایه ګزاري او داسې یو دغه زمینه برابره شوې چې موږ ځوانانو ته د کار زمینه برابره ده. بالکل. تاسو د کارمندانو څخه یاد وکړله لکه څنګه چې دلته ما ولیدل زموږ ډیری ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده، ولې فکر کوم چې افغان میرمنو ته هم پکې د کار زمینه شته ده؟ الحمدلله و افغان میرمنې هم شته دي، تقریبا شپږ 7 دانې موږ خواندونه موږ څه کار کوي هغه هم هلته مصروف په کار دي او الباقي نور چې دي موږ نارینه ځوانان دي چې کار کوي همدا مصروفیت روزمره د خپله کار کوو یو مریاله روزي دلته پیدا کوو. ښه ډېر ښه. دغه کارمندان چې مثلا راځي د کاري اوقات یې څومره ده د څو نه تر کم ټایمه پورې دغه مارکیټ خلاص وي دلته خپل دغه ورځ تېروي کار کوي زحمت باسي؟ د منګه شروع د کار خو چې د سبایي د 9 بجو نه منګه شروع کار ته کوو، د شپې د تقریبا د 10:30 بجو پورې مارکیټ همیشه خلاص دی، مشتریانو ته مخ کوی شي ته هر ساعت کې چې دوی وخت لري راشي د خپل ضرورتونه دې ځنه واخلي. ډېر ښه. مننه. سلامت سوی آباد اوسئ چې وخت مو راکړ. ژوندی اوسئ، په خدمت کې یم. خیر اوسئ. مننه. قدرمنو هیوادوال لمونږ سره پاتې شئ. زه هم د دې مارکیټ له نورو کارمندانو سره هم خبرې اترې لرم، هغه دا چې دوی خپله څومره خوشحاله دي. نورې برخې هم شته ده، نور تصاویر انځورونه هم تاسو موږ سره وګورئ چې په افغان چاینا مارکیټ کې څه کوم څیزونه چې دي څومره قیمتونه هم موږ تاسو سره شریک کړل. نو مننه. سلامت اوسئ. نورې برخې هم لرو موږ سره پاتې شئ. لکه
څنګه چې مې په تېرو خبرو کې یاد وکړله یعنی دلته افغان نجونو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده او له هغې څخه زما تر څنګ زما یوه خورکۍ ولاړه ده چې له دې سره هم غواړم خبرې وکړم دا هم بیا پر د نجونو په برخه کې یعنی دلته چې کوم لوازم دي د آرایش یا د میکاپ ورته ویلی سو هغه برخه کې دا مسؤله ده او دلته کار کوي نو له دې څخه به یو د دې وسایلو په تړاو به هم ترې پوښتنه کوو ځکه موږ او تاسو نجونې چې یو که مثلا دا ډېر استفاده کوو دا چې نه یې موږ او تاسو بیخي ژوند نشو تېرولی خو خیر په هر صورت سلام وقتتان بخیر خوب هستین؟ تشکر شما خوب هستین؟ سلامت باشین دیگه چی پاس؟ قرار است خوش آمدید. تشکر سلامت باشین در قدم اول یک معرفی کوتاه داشته باش من شمسیه پناهی هستم یکی از پروژه های مرکز خرید افغان چین در بخش امی هستین دیگه تفلانه خب در بخش تفلانه دیگه لوازم آرایشی دیگه کجاست لوازم آرایشی او طرف است اینجا بخش خیتک تفلانه است خب این بخش مربوط شما میشه دیگه بله. خب باز قیمتایشان دیگه مو یک قیمت است 50 افغانی بله دو تاش 50 افغانی است خب دو تاش 50 افغانی است چطور از مشتریا خوب است خودتان چقدر وقت میشه اینجا کار میکنین ما تقریبا حالا تو چرا پشت سر میری تو بیای طرف آفرین همین ساده باشه ما تقریبا 2 ماه میشه اینجا کار میکنم خب نه مقرر شدی دیگه خیلی خوب خوش شدم باز مثلا دختر خانمایی که میان یا طفلایی که میاین چی میگن خوش هستن یعنی یک احساس خوشی خود طبعا داشتمش چون یک مارکت کلان است و چیزایی که مثلا ما در بازار بیرون میخریم قیمت است اینجا ارزان بله مادرای ما دخترایشان که میای خیلی خوشحال هستن میگن که خیلی جنس های خوبش است و قیمت مناسب دو تاش 50 افغانی خب ما دخترها که هستیم درجه بریم یک جنگ میکنیم تا فعلا جنگ کردی نه ما فعلا جنگ نکردم یعنی بعد از تصمیم داری که بکنی نه تصمیم خاصی ندارم تصمیم خاصی نداری خود تصمیم بگی باز نه باشه بس ببینید چی تشکر سلامت باشین یک پیام کوتاه قدرمن هیوادوالو زمون خورکۍ و چې واقعیت خوږه سره وغږېدله دا هم نوې مقرره شوې 2 میاشتې کېږي هغه هم په دغه برخه کې البته چې د ماشومانو برخه هم راځي خو نور لوازم هم شته دا خوا طرف ته د میکاپ سامان ورته ویلی شو هغه هم شته تاسو هم موږ سره پاتې شئ نورې برخې هم لرو د دغه برخو څخه به نور ورونه هم تاسو ته معلومات درکړي دا چې نورې کومې برخې پکې شته ده نور کوم ځایونه پکې شته نور کوم وسایل پکې دي قیمتونه خو ټول په همغه یو بیه دي خو بیا هم مختلف وسایل دي نو له موږ سره پاتې شئ زموږ خپرونه تر پایه وګورئ قدرمنو هیوادوالو تر څنګ مې یو بل ورور ولاړ دا غواړم هم له ده سره خبرې وکړم دا هم پر دغه برخه کې کار کوي دا فکر کوم چې د ماشومانو وسایل دي د لوبو وسایل البته نو نور معلومات به له ده څخه اخلم لومړیو کې به راته ځان معرفي کړي سلامونه ورور وخت په خیر ستړی مه شي په لومړیو کې راته ځان معرفي کړه وعلیکم سلام شکر الله ما د افغان چینه یو دانه کارمند یا فروشنده ډېر ښه خوشحاله شوم څومره وخت کې دلته کار کوئ خیرې سي مننه والا تقریبا 3 میاشتې کېږي چې دلته کار کوم نوی مقرر شوی نو نوی راغلی ځکه د دې افتدا فکر کوم درنو لیدونکو په پیل کې مسؤل یاد وکړه چې 8 میاشتې کېږي 8 میاشتې کېږي چې دا ځای افتتاح شوی دی او 3 میاشتې کېږي چې دلته فعالیت کوم د کارمند ډېر ښه څومره خوشحاله یې والا بیخي ښه خوشحاله یم د وطن دی ورځ په ورځ پرمختګ کوي پوه شولې او موږ ته هم دلته زمینه د کار فراهمه شوې ډېر خوشحاله یاست والا د ځای د دغه رئیس څخه هم ډېره تشکري کوو چې هلته سرمایه ګزاري کړې ده خپل کشور ته خپل خلکو ته خپل ملت ته خدمات کړی ډیره مننه خو د دې په تړاو معلومات راکړئ دغه د ماشومانو برخه د فکر کوم د ماشومانو د لوبو وسایل دي دا د ماشومانو د لوبو وسایل دي دا قیمت 50 افغانۍ دي او نیم چې دي 2 بستې 50 دي نیم یوه بسته 50 دي او دلته مختلفه شیان دي توپ دی د خیره څه دغه شیان دي دغه د ماشومانو د لوبو دپاره دي خلاص مشتریان څنګه راځي ډېر نه خوشحاله دي هغه کم ماشومان چې مثلا دغه شیانو سره ډېره علاقه لري ځکه ګلالي ماشومان هغه مینه دې پرې راځي واسې ډېره علاقه هم ورسره لري او ښه دی فروش هم ښه دی د خیره اخلي ماشومان هم راځي دي او فامیل او خانوادو سره راځي دلته شیان اخلي ډېر ښه مننه سلامت اوسئ په اخره کې یو لنډ پیام غواړم پیام یې دا دی والا د تجاران ته چې راشي افغانستان سرمایه ګزاري وکړي د افغان چینا په رقم دغه یو فروشګاه یو شی جوړ کړي چې کارمندانو ته د ملت خلکو ته لږ زمینه د کار فراهم شي خلاص ډېره مننه خیر سي ژوندی اوسئ سلامت اوسئ قدرمنو لیدونکو له موږ سره پاتې شئ نور برخې هم
قدرمنو هیوادوالو ترڅنګ مې یو بل ورور ولاړ ده دا هم دلته راغلی خرید دپاره نو دغه مارکیټ څخه پوښتنه وکړو چې دی څوم ځل دلته راځي خرید کوي او د دې ترڅنګ څومره دې مارکیټ ته خوشحاله ده ځکه دلته خو ما چې تر ډېره فکر وکړه او ډېر مې ولیدل زموږ افغانان د افغان چاینا مارکیټ ته یا له مارکیټ څخه ډېر خوشحاله دي. سلام وقتتان بخیر، خوب هستین؟ سلام وقت شما بخیر، تشکر، ممنون شما. چقدر که من شما را دیدم فکر کنم به خاطر خرید آمدین دیگه. بله درست است، به خاطر خرید آمدیم اینجا. چی چیزی گرفتین؟ خب بعضی لوازم بهداشتی بود، بعضی لوازم آشپزخانه بود. واقعیت لوازم بسیار با کیفیت. هر چیز که میخوایی که بگیری چشم دیگه چیز میخوره بازم ذوق میکنی. بله دلت میشه که دیگه چیز بگیری. چند بار شد که تا فعلا در این مارکت آمدین یا بار اولتان است؟ ما خب فکر کنم تقریبا 3 بار 4 بار میشه که ما اینجا آمدیم، اما این بار و هر باری هم که اینجا میایم به بسیار یک ذوق میایم چون بسیار لوازمشان با کیفیت است، قیمتشان بسیار مناسب است. بله. چقدر خوش هستین که به نام افغان چاینا یک مارکت در افغانستان افتتاح شد؟ والا زیاد خوش هستیم به خاطر که طرف اموالشان میبینیم، طرف کیفیت ها. از بر ما همه چیز کیفیت است، کیفیت که داشته باشه. بله به خاطر که ما در بازار میبینیم بسیار چیزای فیک زیاد شده و اینجا واقعا همه چیز اوریجینال است. بله بسیار زیاد خوش هستیم. خیلی دیگه خوش هستیم. بله بسیار تشکر، سلامت باشین. یک پیام کوتاهتان میگیریم. پیام به همه هموطنان همی است که هر چیزی که میخرین خصوصا لوازم بهداشتی را بیاین از افغان چین خریداری کنین به خاطر که همه چیز به صحت انسان نمیرسه. بله. اگر چیز ارزان بگیرین بازم مجبور میشین که پیش دکتر بدین، اون پیسه رو که به دکتر میتین که فعلا خودمون دکتر هستیم اون پیسه رو به ما نتین. بیاین از اینجا لوازم بهداشتی اوریجینال بگیرین. تشکر، سلامت باشین. قربان شما. تشکر. قدرمن هیوادوالو البته په اخره کې زه پوه شوم چې قدرمن رور مو ډاکټر صاحب هم و. سلامت دی اوسیږي، خوشاله دی اوسیږي، هر چیرې چې تاسو هم موږ سره پات شئ نورې برخې هم لرو. قدرمن هیوادوالو دا هم په افغان چاینا مارکیټ کې هغه برخه ده کومرونه او خویندې چې زموږ څه وسایل وخت دلته حساب کیږي او بیا نور په خوښۍ او په خوشحالۍ سره خپلو کورونو ته ستنیږي. دلته زما یو قدرمن ورور ناسته، زه هم غواړم د سره خبرې اترې وکړم تر اوسه په دغه برخه کې چا سره د پیسو په برخه کې جنجال کړی ده او که نه ده کړی. سلامونه ورور، وخت په خیر، ستړی مه شئ. علیکم السلام، سلامت باشین، شما خوب هستین انشاءالله؟ مننه، سلامت اوسئ. دا راته ووایئ چې څومره وخت کېږي په دغه برخه کې کار کوئ؟ 2 ماه میشه همینجا بخش کمتر آمدیم. 2 میاشتې کېږي نوی راغلی. څومره خوشحاله یې؟ خوشحال زیاد هستیم. لومړی ځل چې افغان چاینا مارکیټ ته راغلی څه احساس یې درلوده؟ احساس خوشحالی بود مایرو. ډېر ښه. داسې لنډ لنډ جواب راکوي. خو لنډ لنډ ښه ده که نه؟ لنډ لنډ. تا خو پښتون زده ده که نه؟ نو ولې پښتو نه وایې؟ لږ زده ده، ډېره نه ده. لږ دې زده ده. دا راته ووایه چې تر اوسه دی پر دغه برخه کې چې کار کوي کوم ورور یا خور سره دی پر پیسو باندې لانجه شوې ده چې نه دا قیمت یې دا ارزان دی او ما ته دومره پیسې راکړلې؟ قیمتونه خو مناسب ده بازار نه، نو لانجه هغوی خپله نه کوي. نه کوي که نه؟ ځکه د خوشحالۍ احساس ده بس ټول قیمتونه یو اندازه ده. یو اندازه ده. اول تر آخره 50 زره دی خوا چې دی بعد شپېته شروع کېږي تر 3 زره پورې. قیمتونه ټوله پرایس ثابت دي، راځي خپله اتومات بیل ورته چاپوو منظم ځي. څومره ښایسته پښتو وایي. مننه. تا ویل زما پښتو نه ده زده. خو خیر په هر صورت په آخره کې یو لنډ پیام دې غواړم. با خاطر مشتریایی که اینجا از دوردست ولایت‌ها هستن، کابل از قیمت‌های مناسب افغان چاینا جور شده اینجا بیاین خرید بکنن. تشکر. بخیر باشین، وقت خوش. درنو لیدونکو، قدرمن ورور مو دواړه ژبو باندې پوهېده او ښایسته وغږېده. تاسو هم موږ سره پات شئ، نورې برخې هم شته. هیوادوالو دغلته مې یو څو ورونه مصروفه دي، بحث یې ده، نه پوهېږم دوی چې په قیمت جوړ نه راځي یا زموږ دغه کارمان ورور ورته تشریح ورکوي. نو تاسو هم موږ سره پاتې شئ، زه هم دوی باندې دفتن ورځم. السلام علیکم.
سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ تاسو چیرته ځئ؟ تاسو مهرباني دې طرف ته راشئ. راشئ مهرباني. سلام علیکم. څنګه هستئ؟ ښه هستئ؟ د خدای فضل الحمدلله. تاسو ژوند په خیر سره تېرېږي؟ خدای مو عزتمنده ولره الحمدلله. مننه. خیر اوسئ. لومړی کې خو راته ځان معرفي کړئ. محمد ابراهیم یم او د خوښۍ اظهار په دې کوم چې چاینا بازار ته تاسو هم راغلي ځکه داسې یو ګوښه بازار و. په اولو وختو کې خلکو ډېر رفت آمد زیات کړ خصوصا رسنیو. بیا له هغه نه راځي خو تاسو هم لږ مخه ښه ورسره وکړل خو خوشحاله پر یم چې راغلي ښه راغلاست. ډېره مننه. خو ما ولیدې چې تاسو دلته بحث و پر دې مایع باندې فکر کوم څنګه پر کیفیت مو بحث و پر کومه تشریح باندې بحث و چې دوی سره مصروفه وئ؟ د ورور سره م خبرې اترې وکړلې ځینې کورني مواد هم پکار و نو په هره برخه کې مکمل معلومات مونږ ته راکړل او د قیمت ښه دا تا معلومات اخیستې دومره په جنګ باندې؟ په جنګ باندې معلومات اخیستې. خو که دا دې اخیسته بیا به یې تاسو حال و. زه ویرېږم په دې باندې ښه ما خو دومره جنګ نه دی کړی لکه راته چې کمې پوښتنې ما نه کوې او په څومره جنګ یې کوې زه دغه نه ویرېږم چې ته راسره جنګ باندې کوې. نه خدای دې نه کړي. خو ما فکر درته د ډېر نه و چې مثلا قدرمنو لیدونکو دوی چې کله دا مایع اخیسته زما فکر ورته و ډېر په جنګ باندې غوښتم. البته په قیمت خو ارزانه ده نو په کیفیت به یې سره بحث وي. خو زه خیر ما جنګ نه دی کړی. ما خو چې پوښتنه وکړل دوی وایي د چین هم وارد شوي دي او کیفیت یې ډېر عالي ده. نو موږ هم په همدغه اساس باندې کوشش کوو چې ترلاسه یې کړو او استفاده یې کړو. خو بیا یو شی جالبه په دې بازار کې ماته دا ولګېدله دوی وایي چې یو شی موږ یو دفعه راوړو هغه موږ دوباره نه راوړو په ځای بدیل بل شی راوړو. بیا ما ورته ویلي که چېرته احیانا دا شی ښه شی واوسېږي او موږ بیا د دې اخیستلو لپاره راشو وایي نه آینده کې له دې نه نور هم غټه کوالټي والا راوړو. دغه یو مشکل ماته ښکاري ځکه یو څوک په یو شي باندې عادت وي هغه شی بیا دلته نه پیدا کېږي وایي به چې دا عالي ده دا عالي ده کوالټي به لري یا به نه لري خو دغه موضوع. ها دا یو پوښتنه ده اوس خو زه فکر کوم چې حتما له هغه وسایلو څخه به حتما پیدا کېږي. ډېره مننه ورور. په آخره کې د یو لنډ پیام غواړم. مننه په لیدو خوښ شو او ستاسو ټولو لیدونکو ته زه سلامونه احترامات بیا هم وړاندې کوم او په ضمن کې له تاسو نه ډېره مننه ادا کوم چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې خصوصا د کابل په هر ځای کې که هغه یو وړوکی کار هم وي تاسو یې تقدیروئ او خلک تشویقوئ نو ستاسو پر تشویق باندې زه ډېر مننه هم ادا کوم او ډېر زیات خوشحاله یم. ډېره مننه. کور ودان. سلامت. تاسو خپل جنګ ته دوام ورکړئ. مننه. زموږ او ستاسو جنګ خلاص. مننه. خیر اوسئ. کور ودان. قدرمنو هیوادوالو موږ سره پاتې شئ. یو بل څه نه چې زه په آخره کې خبره شوم په لومړیو کې چې موږ کوم مسؤل سره مصاحبه یا مرکه کړې وه دلته یو څه معلومات نور ما ترلاسه کړه چې یو بله نمایندګي یا برخه یې هم فکر کوم جوړېږي. د دې په تړاو به هم بېرته همغه مسؤل سره زه مرکه ولرم. تاسو موږ سره پاتې شئ. زموږ خپرونه الله دوام. قدرمنو هیوادوالو لکه څنګه چې په آخره کې تاسو یاده وکړله چې ما ته معلومات ترلاسه شول چې دلته یوه بله برخه هم جوړېږي فکر کوم دوم منزل د دې تر څنګ نمایندګیانې هم جوړېږي. د دې په تړاو به بېرته موږ ته لومړیو کې چې کوم مسؤل سره مصاحبه کړې وه هغه به موږ ته معلومات راکړي. خوشحاله شوم چې یو ځل بیا مې ولیده بیا هم ستړي مه شئ. نو تاسو نه غواړم چې د دغې معلومات چې موږ ترلاسه کړي البته بشپړ نه دي که مکمل معلومات راکړئ. مننه. تاسو هم ستړي مه شئ. خیر نه یوسئ. موږ دویم منزل د خیر است یو 2 هفتې شاید هم کمتر وخت ونیسي. دویم منزل هم فعالیږي او هغه کې نوي اجناسونه نوي شیونه راځي او تر څنګ د هغې په همدا نږدې وخت کې شاید میاشت هم طولونه باسي. میاشت چې هم شاید خبره ونه رسېږي په همدې کابل کې یوه نمایندګي بله هم د خیره موږ فعاله وو او هغه هم لارې طلبېږي او یوه بله ولایت کې بامیان کې هم د خیره صاحب فعالیږي همدا نږدې وخت کې هغه هم نو دغه هموطنانو ته یو سورپرایز دی چې هغوی به د خیره څه نوي هر څه بیا ډېر ښه. یو بله پوښتنه ده چې دا دوم منزل چې جوړېږي په دې کې به هم همدغه اجناس اوسېږي یا نه مختلف نور څیزونه به راوړل کېږي؟ نه دویم منزل په دې کې یو تغییرات بل د کې راځي چې دغه لاندې اول منزل چې څه دی د کې به هغه کوم څه چې د اول دروازې نه داخل شي دننه شي تر اخره پورې به ټول په یو قیمت باندې دوی ته یو قیمت دغه کېږي. بیا دویم منزل چې دی هغه مثلا یو څه لوړ بیه شی نه دي بلکې سامان نه دي هغه بیا قیمتونه د 500 نه شروع کېږي پورته بیا تر 10-15 زره پورې. او نو دغه سهولت کې راځي چې اول منزل به ټول یو قیمت یو ریټ وي چې هر څه تاسې واخلئ خپل هیوادوال چېرته اخلي هغه ټول په یو بیه ورته حسابېږي. ډېر خوشحاله شو. قدرمنو هیوادوالو دا واقعیت د خوښۍ زیری ده چې افغان چاینا مارکیټ پر 2 ولایتونو کې یعنی یو ځل بیا هم په کابل کې او د تر څنګ په بامیانو کې یوه بله پرانیسته لري. یعنی همدغه
دغه مارکیټ پرانیستل کیږي دا موږ او تاسو ته د خوښۍ زیری ده او د دې ترڅنګ بل دا چې دلته بله برخه هم یعنې دوم منزل کې پرانیستل کیږي د نورو وسایلو هغه وسایل چې زموږ او ستاسو کورونو ته ډېر ضرور وي دا واقعیت د خوښۍ زیری ده. یو بله پوښتنه چې دا لږ مخکې مې یو ورور سره مرکه درلودله هغه یوه ګیله وکړه وایي کوم څیز چې مونږ واخلو هغه ښه اوسېږي ولې دوی ویلي دي چې مثلا هغه مونږ دوباره بیرته نه راوړو یعنې یو څیز دوباره تکرار بیرته نه راوړو. تاسو که هغه ته هم دغه ډاډ ورکړی او زموږ لیدونکو ته هم دغه پوښتنه به ځواب شي ډېر به ښه شي. نه هغه خبره خو چې کم څه موږ مشتریان وغواړي تقاضا یې هغه شاید کیفیت یې لوړ کړو قیمت بیا هماغه یي کیفیت یې لوړیږي هغه جنس بیا راځي کوم چې د هموطنانو ضرورت شي او تقاضا ولري بار بار بیا پوښتنه د هغه کوي هغه ورته راوړو دا خبره دغه ده نه هغه بېرته راوړو ولې په لوړ کیفیت یې هم راوړو کیفیت بیا لوړیږي قیمت یې هماغه ده قیمت هغه یې نشته دی تغیرات په قیمت کې نه راځي په راتګ باندې بیا هغه راوړو حتما چې ډېر ښه مننه سلامت اوسئ چې یو ځل مو بیا وخت راکړ. تاسو نه مننه جوړ روغ اوسېږئ تاسو نه بیا هم نړۍ مننه چې دا موږ غږ د موږ تصویر او د موږ دغه جنسونه چې دي دا موږ هیوادوالو ته رسوئ. مننه کور ودان روغ اوسېږئ مننه کور ودان. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه. قدرمنو هیوادوالو له تاسو نړۍ مننه چې زموږ د خپرونې تر پای را سره مال پاتې شوي لکه څنګه چې تاسو ولیدل موږ راغلي وو افغان چاینا مارکیټ ته هغه مارکیټ چې د چین له طرف نه دلته افتتاح شوی یا پانګونه شوې وه او زموږ او تاسو افغانانو ته یې ډېره ګټه هم را رسولې وه. تر بلې خپرونې چې زه وفا لکوزی ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم په لوی الله مو سپارم ښه وختونه ولرئ بلې د یاده مو ونه اوسي زموږ چینل یوټیوب در سره سبسکرایب کړئ موږ فالو کړئ خپل نیک نظرونه مو له موږ سره شریک کړئ او افغان چاینا مارکیټ بشپړه خپرونه در سره وګورئ.